نقیب مسعود پلار محمد خان هم مړ شو. دا چې د نقیب مسعود پلار چیرته او ولې مړ شوی دی مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان کراچۍ کې د وزیرستان وژل شوي ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مړ شو. نقیب مسعود چې کراچۍ کې د ترهګرۍ په تور له خپل کور ایستل شوی و او بیا ووژل شو. د وژنې په اعتراض کې پاکستان کې پښتون ژغورنه غورځنګ پیل شو. محمد خان د سرطان په ناروغۍ اخته و او له تېرو څو میاشتو یې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې درملنه کېدله. په دې وروستیو کې محمد خان ناروغي ډیر ځپلی و او له ګرځېدو هم وتلی و. نوموړی د نقیب مسعود تر وژل کېدو وروسته د هغه پر بچیانو پام کوو او د هغه د قتل قضیه په کراچۍ کې ثبت کړې وه. ویل کېږي محمد خان خپل پلرني ټاټوبی وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شي. سبا 10 بجې ټانک کې جنازه ده او بیا د وزیرستان مکین کې خاورو ته سپارل کېږي. دې وروستیو کې ځینې پښتانه له محمد خان په دې خوابدي شوي وو چې ګنې د خپل زوی د مرګ سودا یې کړې او د هغې وینه یې د پیسو او کور په بدل کې خرڅه کړې ده. خو نوموړي په خپل ژوند بیا دا خبرې رد کړې دي. د دو زوی نقیب مسعود د 2018 کال په جنوري میاشت کې د کراچۍ د پولیس افسر روا انور لخوا په دې تور وژل شوی و چې له ګواکې له ترهګرو ډلو سره یې اړیکې درلودلې. خو پاکستان د بشري حقونو فعالانو او پښتو سیاسي مشرانو تور ولګاوه چې د روا انور په مشرۍ د کراچۍ د پولیسو یوې ډلې په یو جعلي نښته کې نقیب الله مسعود په بیګانه توګه وژلی دی. را روانو انو څو میاشتې فراري و خو تیر کال مارچ میاشتې وروستیو کې اسلام آباد کې د پاکستان سترې محکمې ته وړاندې شو او وروسته په ضمانت خوشي شو. د هغه د وژنې په غبرګون کې په پاکستان او نور نړۍ کې پښتنو پراخ احتجاجونه وکړه او د همدې احتجاجونو په پرتلونو او په پایله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه د پښتنو د حقونو غوښتونکې ډلې یعنې پښتون ژغورنې غورځنګ هم منځته راغی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.